د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د دې ولایت ملکي ادارو مسؤلینو سره د سولې اړوند موضوعاتو کې د جمهور رئیس پیغام شریک کړ او ډاډ یې ورکړ چې نړیواله ټولنه د حکومت په ځانګړي ډول د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. د دې ولایت په مقام کې د کپ په لومړۍ جوړه شوې غونډه کې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ټولو مسؤلینو ته د ټاکنو پایلو د اعلان له امله مبارکي ورکړه او له دې وغوښتل چې راتلونکي ونې چې د دفاعي ملي او امنیتي ځواکونو لپاره ځانګړي شوی په نمانځنه کې پراخه ونډه واخلي. نو زما هیله د تاسو نه ده چې په اتم د هوت باندې موږ او تاسو دا ورځ دلته لمانځو، نو هلته ټول پکې ښه برخه واخلئ، افراد هم پکې برخه واخلي. صحیح شوله ادارات دې کې پروګرامونه جوړ شوي دي، ښاروالي پکې دغه وکړي، نو مقصد یې ښه ترتیب ورته ونیسو. هغه ویل حکومت تر بل هر وخت د سولې پړاو ته نږدې شوي او په همدې برخه کې د جمهور رئیس له لوري ورسره شریک شوي پیغامونه د ادارو مسؤلینو سره شریک شول. نوموړي زیاته کړه نړیواله ټولنه د حکومت په ځانګړي ډول د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي او مسؤلینو ته یې لارښوونه وکړه چې ولسوالیو ته د سفرونو پلو مشتریانو سره د لیدنې او نورو غونډو کې د باور فضا رامنځته کولو او اعتماد جوړونې لپاره کار وکړي. ښاغلي میاخیل وایي ننګرهار د هیواد په کچه په امنیتي او نورو برخو کې ښه نوم ترلاسه کړی ده او له ټولو هغو مسؤلینو څخه یې مننه وکړه چې د داعش کورنیو د ساتنې او پالنې په برخه کې همکاري وکړه. په دې اداري غونډه کې چې ولایت مرستیالي حبیبي کاکړ هم شتون درلود، د کانال نوی رئیس سید عبدالقهار حیدري هم د ادارو مسؤلینو ته وروپېژندل شو او ورسره په همکارۍ او همغږي کولو سپارښتنه وشوه.